دا یو خور سوال کړی دا ډیر قیمتي سوال دی چې نن سبا دا ورزش عام شوی دی او اکثر خلک د ورزشو خبرې کوي او ورزشو لذي آیا زنانه ورزش کولی شي لکه چې ډاکټرانو نن سبا چې سړی پسې ورشي نو نصیحت ورته د څه کوي د ورزش ورته کوي نو آیا دغه ورزش کولی شي کوم چې به دې جیم کې کېږي یا د ورزشونو غذیه اوسپنې اوچتۍ لګوي الجواب دې ته په عربۍ کې وایي تمارین المقاومه دا اوسپنې چې اوچتۍ لګوي دا دې دپاره چې دا جسم ورسره چاق شي او چربي کمه شي او مسل ډیر شي طاقت ډیر شي دا د زنانو دپاره جایز دي خو چې یو څو شرطونه پکې دا ورزش زنانو دپاره جایز دی خو چې صحیح پکې یو څو شرطونه ویاد کړه اولنی شرط دا دی چې دا زنانه ورزش کوي په داسې ځای کې به یې کوي چې هغه ځای به امن والی نارینه به هلته دی هلته به د نارینو سره اختلاط هغه به ځان له ځای دی د زنانو او هلته دا په امن او امان کې ده بیا صحیح ده ځکه چې زنانه باندې لازم دي چې دا به د پردو سړو نه ځان پټ ساتي ټول بدني عورت دی او د خپلو په مخ کې هم کوم چې محارمو کې دي نو صرف مخ کار کولی شي لاس پې سر مرۍ دغه د هغو دپاره هم نور ځایونه نشي ښکاره کولی الا خاوند د زنانه هغه رشته ده چې دوی یو بل ته کتلی شي نو اولنی شرط دا دی دویم شرط دا دی چې دا زنانه چې دغه ځای کې ورزش کوي او زنانه راجمع شوي نو هم به یو بل ته بدنونه داسې نه ښکاره کوي چې به یې که عورت ښکاره شي زنانو په منځ کې او نه به داسې کپړې اچوي چې زنانو ته پکې فتنه جوړېږي والعیاذ بالله ما ته بل اوس دا یو کس خبر وکړه زه چکر باندې تللی وم هلته راته یو کس دا ما ته یې وی من خود دا جړه کوله چې دا هلکان په هلکانو مینېږي اوس وی دا قصه ډېره تیزۍ سره روانه جنکۍ په جنکو مینېږي او جنۍ د جنۍ نه شهوت پوره کوي والعیاذ دا د څه د لاسه خو همدې قصو د لاسه کنه چې کله یو زنانه لنډې تنګې جامې اچولي یا عورت یې ښکاري او بله زنانه چې هغه په دې بیمارۍ کې اخته ده هغې لپاره فتنه جوړه شي نو دا پکې دویم شرط او ځکه د دې بعضو زنانو دا خیال دی د جهالت پکې دی بعضو کې د هغوی دا مطلب دی چې دا زنانه د زنانه په مخ کې چې څه کوي کولی شي ځکه چې څه دي دواړه زنانې دي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي په صحیح مسلم کې دی ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة ښځه به د ښځې عورت ته نه ګوري نو بل شرط پکې دا دی چې په دې ورزش کې به د بدن ته نقصان نه وي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا ضرر ولا ضرار امام احمد امام ابن ماجه دا حدیث راوړی تکلیف به پکې ځان له نه ورکړي اخرنی شرط هغه به دی چې دا ورزش د واجب کارونو نه مصروفه نه کړي لکه اوس یو زنانه لګیا ده د دیندارۍ نه پکې ګډه وډه شو نه بیا دغه ورزش نه روا دی یا ورزش کې او د خاوند حق څه دی پاتې شوی یا د مور پلار حق ته پاتې شوی نو بیا دغه ورزش دی نه دی جایز چې دا یو څو شرطونه پکې نو زنانو له ورزش څه دی جایز دی که نه جایز یو سړی به دې مسلې بیانولو ته څه ضرورت و داسې ګوره عالم داعي دې د امت دپاره داسې لکه پلار او د دې مثالي د ډاکټر هر قسمه مسله بیماري چې راځي دی به د هغې جواب ورکوي او دا خبره نن سبا عام شوې ده لکه اوس زموږ د علاقو ته وګوره زموږ د پښتنو چې کومې علاقې ده په نسبت د نورو علاقو د شاته دي یعنې موږ د دې زمانې نه لږ شاته روان که نه هلته هم اوس ته به لورې یو کیله به یې څوک یې پېژني نه به پکې سي هلته هم خلک لګیا وي دی سهار ورزش کوي دی دا کوي دی دغه کوي نو اوس دا خبرې عامې شوي او بیماریان هم ډېرې شوي دي ډاکټران هم دا خبرې کوي ورزش کوي نو دې قسم مسلو ته ضرورت راځي